اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 15 اتیایمه برخه. په تیره برخه کې مو بیان تر دې ځای پر رسولی و چې رسول صلی الله علیه وسلم یو سریه جوړه کړه. د دې سریه مشر عمرو بن العاص رضی الله عنه وټاکئ. بیا عمرو بن العاص رضی الله عنه ته وویل زه غواړم چې د یو سریه یا د یو ټولۍ قومندان دې وټاکم چې هم به غنیمتونه واخلي او هم به د الله څخه اجر او ثواب واخلي. مګر عمرو رضی الله عنه وویل یا رسول الله قسم په الله ما د مال او د غنیمتو دپاره ایمان نه دی راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نعم المال الصالح لرجل صالح. پاک او حلال مال د صالح سړي دپاره ښه دی. کمال د ښه او صالح سړي سره وي ضرر نه لري، ځکه هغه به د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړي. ښه او صالح انسان خپل مال د جهاد، مدرسو، کتابو، علماو، مسجدو، څاهانو، د پلانو او د شفاخانو بلکې د عامو مسلمانانو د مصلحت دپاره مصرفوي. خو که د فاسد او فاجر انسان سره مال موجود وي، یا خو به بخل پر کوي چې د ده له ماله څخه به څوک فایده او مصلحت نسي اخیستلی، یا به دغه مال مقدر او تواني وي، ځکه د فاجر او فاسد سړي سره د مال د مصرفولو لارې معلومې دي. پر سینماو، پر شرابخانو، پر زناخانو، پر ظلم او استبداد، پر تکبر او خودنمایي، پر فخر او پر سیالیو دی مصرفوي. دا به د حق د منع کولو دپاره د ده یو لارې وي. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل پاک او حلال مال د صالح سړي دپاره ښه دی. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم یو کوچنی لښکر جوړ کړي چې ټوله 300 نفر ول، او د دغه لښکر قومندان عمرو بن العاص رضی الله عنه وټاکئ. خو په دغه لښکر کې د صحابه کرامو مشران هم موجود ول. که څه هم عمرو بن العاص رضی الله عنه د اسلام د داخلېدلو د وخته څخه بیا تر دې وخته پورې د ده 15 میاشتې کېږي، خو په دغه لښکر کې د ده تر امر لاندې لوی او مشرف اصحاب کرام موجود ول، چې د هغه د جملې څخه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، سعد بن ابي وقاص، اسید بن حضیر، سعد بن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او داسې نور جلیل القدر صحابه کرام ول. عمرو بن العاص رضی الله عنه د دغه لښکر سره د مقصد پر طرف باندې حرکت وکوي. د شپې تکي او د ورځې پټیږي تر څو د قزاعه قبیلې ته ورنږدې سو. خو دلته عمرو رضی الله عنه ته خبر رالی چې د قزاعه قبیلې ډیر لوی او مجهز لښکر جوړ کړی دی. عمرو بن العاص رضی الله عنه د قزاعه پر قبیله باندې حمله نه وکوله، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم ته نفر ورولېږي چې په حال خبر کړي او مرسته ځینې وغواړي. رسول صلی الله علیه وسلم هم نور نفر د مرستې او د کومک په شکل باندې ورته راولېږه، چې دغه کومکی لښکر مشر او امیر ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله عنه، او په دغه کومکی لښکر کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه هم موجود و. اوس نو د اصحاب کرامو ټول مشران په دغه لښکر کې موجود دي. کله چې دا کومکی لښکر رهي کېدی، رسول صلی الله علیه وسلم ابو عبیده رضی الله عنه ته وویل د عمر سره اختلاف مه کوه. دغه د مرستې ډله و عمرو بن العاص رضی الله عنه ته ورسېده. کله چې د لمانځه وخت شو، ابو عبیده رضی الله عنه غوښتل چې د مخه سي، یعنی د لمانځه امام سي، ځکه دی امیر دی، او دا هم معلومه خبره ده چې د خلکو امامت به د هغو امیر کوي. دې ته نه کتل کېږي چې هغه حافظ دی که نه دی. دا بیا بله خبره ده چې علم یا حفظ یې ستا یا نسته، خو اصلا د امامت حق چې دی هغه د امیر دی. څنګه چې ابو عبیده رضی الله عنه د دغه کومکی ډلې امیر و، نو غوښتل چې د مخه سي او امامت ورکړي. مګر عمرو بن العاص رضی الله عنه ورته وویل یا ابا عبیده ته زما کومک یې، امیر نه یې، امیر زه یم او خلکو ته زه لمنځور کوم. ابو عبیده رضی الله عنه وویل رسول صلی الله علیه وسلم امر راته کړی دی چې ستا سره باید اختلاف ونه کړم، نو د مخه سه. نو د لښکر عمومي قومندان عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه له مخه سو. د ده شاته په لښکر کې او په صفو کې د اصحاب کرامو هغه لوی لوی مشران هغه ټول د ده تر امر لاندې دي. حال دا چې دی نوی مسلمان شوی دی او د اول وارې دپاره د لښکر امیر جوړیږي. فقط 15 میاشتې د مخه د کفارو د رئیسانو څخه او اوس د مسلمانانو امیر دی. خیر لښکر د قضاعه پر طرف باندې وررهي سو. د شپې تګ یې کوی او د ورځې به پټېدل څو بالکل د قضاعه و قبیلې ته ورنږدې
نږدې شول. اوس چې د دوی او د خضاع په مابین کې ډیره لږ فاصله پاتې ده نو شپه ده او ډیر شدید یخ دی. دا هغه شپه ده چې سبا ورځ کې به دوی حمله کوي. خو په دغه شپه باندې عمر رضی الله عنه ټول لشکر د اور بلولو څخه منع کړ چې اور به نه بلوي. خلک د یخ څخه ډیر په عذاب شول. تاسو پوهیږئ چې په دغه دشت کې چې دوی اړولي ول څونه یخ بو، خاصتا چې دغه منطقې د شام او حدود ته ډیر نږدې دي نو دا ډیر یخ لري او بیا اور هم نشته. نو خود د لشکر ټول خلک د یخ څخه په عذاب او په تکلیف شول. د حضرت عمر رضی الله عنه د طاقت سووتله او عمر رضی الله عنه تورله ولیا عمر خلک دې په تکلیف کړ پرېږده چې اور بلکې. عمر رضی الله عنه یا ندی بلی قسم په الله چې یو نفر به هم اور راسبل نه کی. عمر رضی الله عنه په قهر او په غصه بیرته جنډ روان شو. خیر شپه تیر شو، سهار شو. په شپه کې پر عمرو بن العاص رضی الله عنه د جنابت غسل لازم شوی. فصل استنجا څخه تیمم ووهي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولیدل چې عمر تیمم وهي. ولولي تیمم وهي. عمر رضی الله عنه ته وایي چې پر ما د جنابت غسل لازم شوی. عمر رضی الله عنه ته وویل اوبه موجود دي. عمر وویل یا اوبه غسل نه کوم. عمر صاحب ورته وویل څنګه غسل نه کوي؟ اوبه موجود دي بیا ته تیمم وایې. نو چې اوبه موجود دي تیمم کله رواو؟ عمر رضی الله عنه وویل ډیر زورور یخ دی غسل نسم کولی. خیر تیمم ووایي او خلکو ته هم په دغه تیمامه باندې لمونځ ورکړي. اوس نو پر مسلمانانو دغه د کارونه نور هم درانه شول. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته قهر ورلی مګر بیا هم غواړي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مشوره وکړي. ولیا ابوبکر ته نه ویني چې عمر څه کارونه کوي؟ ځکه عمر رضی الله عنه نسبت ودی ته نوې مسلمانو د دین په کارو او په مسلو باندې دونه نو خبر لکه دوی چې په خبر دي او پر هغه سربېره په دین کې او د دین په کارو کې پر دوی امیر هم دي او داسې مخالف کارونه کوي چې د دوی د طبيعت او د دماغ سره ډیر جلا دي. نو ځکه مسلمانان دغه د په تصرفات باندې نه ول راځي. مګر ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې په ټول عمر کې دی صدیق هغه ول یا عمر فوالله ک عمر د دې کار د پاره تر تا بهتر نه وای رسول صلی الله علیه وسلم په پرتان نه امیر کوي. دغه د صدیق رضی الله عنه ژوند او عقیده او حالت د رسول صلی الله علیه وسلم پر دغه اختیار بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم پر هر تصرف یې پر اطمینان درلود. نو عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جواب باندې چپ او ساکت شو چې نه وویل. کله چې مسلمانانو د سحر لمونځ ادا کړي او د سحر د لمانځه فارغ شول نو مسلمانانو د عمرو بن العاص رضی الله عنه په امر د خضاع پر قبيله باندې په یو واره حمله وکوله. حمله ډیره شدیده او یو ځای و. د خضاع د قبيله هیڅ د خیال او ګمان نه و چې مسلمانان دې پر دوی حمله وکړي. جاسوسانو یې هم خبر نه و تراوړي. دا حمله ناڅاپه و. د خضاع د قبيله خلکو په تیښته شروع وکوله. بالکل د خپل منطقې څخه ووتل. خپل مځکه او قبیله پرې شوله. مسلمانان په پسیدي وجنی بنديان ځینې نسی. په دې وخت کې عمرو بن العاص رضی الله عنه امر پر وکړي چې پرېږدي او ځین راو ګرځي. دلته بیا مسلمانان ناراضه شول او وایي اوس موږ پر کامیاب شو پرېږده چې بنديان ځین ونیسو وی وجنو. هغه دوی تشتي مګر عمرو رضی الله عنه ویل یا پرېږدي او ځین راو ګرځي. مسلمانانو نور هم د په امر باندې ناراضي ښکارا کړ او نور هم ځین خفاس او د ځان سره وویل چې ممکن ټول قبيله او ټول خلک بنديان ونیسو. خو عمر رضی الله عنه امر وکړي چې جناو ګرځي. مسلمانان که څه هم ناراضه ول خو د خپل امیر اطاعت وکوي او راو ګرځیدل. هغه شان چې د قزاعه په قبيله کې موجود ول لکه پسونه اوشان او نور سامانونه چې دوی وړلای سوای هغه په غنیمت باندې واخیستل او د غنیمتو سره بیرته مدینه منورې ته راغلل. کله چې لشکر مدینه منورې ته ورسېدل مسلمانانو او رسول صلی الله علیه وسلم ته د عمرو بن العاص رضی الله عنه د اعمال او د تصرفاتو څخه شکایت وکول چې د دوی سره داسې او داسې کارونه کول. رسول صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه راوغشتي او ورته ویل یا عمر ولې د خلک په تکلیف کړ چې د اور وبلول ته دینه پرې شول. عمر رضی الله عنه ویل والله یا رسول الله زموږ شمیر او عدد ډیر لږ وو. خضاع او هغه کسان چې د دوی تر شا ولاړول هغه که په موږ خبر سوي وای والله موږ به ټول وجلی وای یو به هم نه وای زین راغلی. نو که موږ اور بل کړی وای یقینا او بلا شک خضاع په موږ خبرېدل
او قسم په الله بیا به منجات نه وای پیدا کړ. رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل صدقته، رښتیا او صحیح دی وای. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ولی د خلکو امامت وکي او تا تیمم وهلی وو، حال دا چې وبه هم موجود وي. امر او درته ویل یا رسول الله دون زورور او شدید یخو کمه غسل کړی وای هلاکیدم او مړ کېدم. او الله جل جلاله فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی خپل ځانونه په خپل لاس په هلاک ما اچوي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل صدقت، رښتیا او صحیح دی وای. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولې دي خلک د بندیانو د نیولو څخه منع کړ. امر او درته ویل یا رسول الله کدی په هغه باندې پسې سوي وای نو بیا سره پاشل کېدل، او که پاشل سوي وای بیا دشمن پر غالب کېدی. دا نه د صحیح چې موږ په داسې مځکه کې چې هلته زموږ دشمنان ډیر وي او هلته موږ سره یو او پاشل یو. په داسې ځای کې چې د دشمن شمیر زیات وي لشکر باید سره یو ځای وي. ما هم دغه امر ورته وکوي چې راټول سي مسر پاشل کېږي. که دوی په پسې سوي وای بیا سر پاشل کېدل امکان وو چې د کفارو د طرفه دویم واري حمله پر سوي وای. نو بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې صدقت، رښتیا دی وای. رسول صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه ټول تصرفات او اوامر صحیح او پر ځای وبلل او هغه ورته اید کړ. دغه لشکر د قضاعه د قبیله څخه په لسهاو نفر ووجل او ډیر غنیمتونه یې ځین راوړل. دغه جنگ د خپل لویوالي سره او هغه ډیر وجنه چې په قضاعه قبیله کې وکوله بیا هم د مسلمانانو څخه یو نفر نه ووجل شو او نه څوک زخمی شوی دی. بیا له یو نفر څخه چې زخمی شو او زخم یې ډیر سپک و. دا د عمرو بن العاص رضی الله عنه عسکري پوهه او قدرت و چې د اول واري د لپاره په سریه د ذات السلاسل کې د پوهې ښکارا شو او په ورسته کې بیا د عسکري عظمت د مصر په فتح کولو کې ښکار او روښانه شو چې د مصر هغه لو او کامیاب فتح هغه هم د عمرو بن العاص رضی الله عنه پر لاس باندې وشو. دا ټول هغه مهم واقعات ول کوم چې د حدیبیه د صلح او د مکه مکرمه د فتح په مابین کې پیښ شوي دي. خیبر فتح شو، شاوخوا ټولیان ولېږل شوې، باچاهانو ته لیکونه او رسالې ولېږل شوې او بیا د مکه مکرمه تر فتح د مخه یو کوچنی واقعه بل پیښ شو چې هغه د خبط سریه ده او دغه د خبط سریه به موږ ته هغه فرق راوشي چې د مسلمانانو په ژوند کې د مکه مکرمه په فتح سره راغلي دي چې د مکه مکرمه تر فتح د مخه او بیا تر فتح ورسته د مسلمانانو ژوند څونه فرق وکوي. که څه هم د مکه مکرمه تر فتح د مخه ډیر قبیله اسلام ته داخلي شوي وي او ډیر خلک د اسلام تابع شوي وو، مسلمانانو ډیر فتح کړي وي، خو بیا هم په مسلمانانو کې اقتصادي ضعف موجود وو، غریبي او مسکینی پکښې و. رسول صلی الله علیه وسلم تر اوسه د هغو قبیلو په مقابل کې مقاومت کوي چې تر اوسه اسلام او مسلمانانو ته په کمین کې ناستې وي او په موقع پسې ګرځېدي. مثلا ټولې هغه قبیلې چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد یو ځایوالی کړی هغه ټولې قبیلې د اسلام دشمنی او همیشه په موقع پسې به ګرځېدي چې کله به پر مدینه منور حمله وکړو اسلام او مسلمانان به د مابین څخه یوسو یا تر لږه به دوی ته یو تاوان ورسوي. چې په دې وخت کې دغه د خبط سریه رسول صلی الله علیه وسلم ولېږله. د سیرت په عام کتابو کې ویل کېږي چې دغه سریه د هجرت په 8م کال د رجب په میاشت کې لېږل شوې ده. خو هلته داسې یو قول هم شته چې وایي دغه د خبط سریه د حدیبیې تر صلح د مخه وه. د هغه قول ویونکي هم خپل ځان دپاره دلایل راوړي دي، خو موږ هغه اول قول دلته ذکر کوو. د هجرت د 8م کال د رجب په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم یو سریه د ابو عبیده عامر ابن جراح رضی الله عنه په مشرۍ باندې د جوهینه قبیله ته د جزا ورکولو لپاره ولېږله چې په دغه سریه کې 300 نفر ول او په دغه نفرو کې یو هم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. دغه د جوهینه قبیله د بحر احمر ساحل ته نږدې پرته و. دغه سریه حرکت د رجب په میاشت کې و او د رجب میاشت د هغو میاشتو څخه ده چې جنگ حرام و. نو نقشه داسې جوړه شوه چې جنگ به په شعبان کې کیږي، ځکه شعبان بیا د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ کې روا دی. مسلمانانو د خپل مقصد پر طرف باندې حرکت وکوي، خو د دوی د خړولو لپاره فقط یو کڅوړه یا یو غونی خورما و چې د دوی امیر به د خړولو پر وخت باندې پر نفر باندې یو خورما
ورکوله د دغه سریه د افرادو څخه یو نفر وایي ما د ځان سره وویل چې په دغه یو خورما به نو زموږ څه شاوسي خو د دغه یوې دانې خورما په قدر باندې په هغه وخت کې پوه شوم چې زموږ خورما خلاص شوه اوس مسلمانان پر لارې دي تر مقصد لا نه دي رسېدلي چې هغه د دوی خوراکه خلاص شوه دا د مسلمانانو هغه د مسکنت او د غریبۍ حال و چې خوراکه که څه هم یوه ودانه خورما و او پر لارې به ورکول کېده هغه هم خلاص شول په هغه وخت کې ټوله جزیرة العرب په صورت عموم باندې غریبان او مسکینان ول کله چې د مسلمانانو خواړه بالکل ختم شول او د خوړو دپاره هیڅ شی نو ورسره نو د لوږې او د مجبورۍ څخه د درختې بلګونه او د ونو پاڼې خوړلې او د ونو پاڼې چې د درختې شاخ راکش کې او پاڼې ځین راوش کې ودې ته په عربي کې خبط وایي نو دغه سریه ته په دې خاطر باندې چې دا رقم پاڼې پکې خوړل کېدې سریه الخبط ویل کېږي په دغه سریه کې د مسلمانانو سره د سپرلۍ دپاره اوښ یا بل حیوان هم نه و پیاده او پر پښو باندې به دوی تلل د دغو 300 نفرو سره فقط 2 اوښان ورسره ول چې پر هغو به هغه خپل خواړه او اوبه بارولې د دې سریه سره قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله عنه هم ملګری و چې د عربو د اشرافو څخه او سخي سړی و د چې د مسلمانانو دغه بد حال ولیدي چې د لوږې څخه پاڼې خوري نو داسې نیت وکړي چې د مسلمانانو د لوږې د لرې کولو دپاره باید یو څه وکړي بیا ډیر لري یو صحرایي عرب ولیدي چې د هغه سره اوښان ورسره و قیس هلته و هغه عربو ته ورغلی او ورته ویل د دغه اوښانو څخه یو څه پر ما خرڅ کړي هغه وویل هو پر در خرڅوي قیس ورته وویل مګر اوس ما سره مال او پیسې نشته خو کله چې موږ بیرته مدینې منورې ته ولاړ شو بیا به تاسو ته د دغه اوښانو په قیامت کې د مدینې منورې خرماوي درکړم عرب وویل د دې سودا ضامن به څوک زموږ اوښان اوس اخی او خورما بیا په مدینه منوره کې راکې قیس وویل چې زه قیس ابن سعد ابن عباده یم عرب ورته وویل هو والله نسب دی اصل دی ورته په پور هم خرڅو نو قیس دغه صحرایي عرب څخه 15 اوښان رانیول اوس نو دی او هغه عرب د مسلمانانو لشکر ترالل غواړي چې دغه معاملې لپاره شهیدان ودروي چې دغه بیا په پور ده اوښان اوس تسلیمي او قامت بیا په مدینه منوره کې ورکی د شهیدانو په جمله کې د حضرت عمر رضی الله عنه څخه هم شهیدي وغوښتله مګر عمر رضی الله عنه صحرایي عرب ته وویل پر دې مخ خرڅوه دی غریب سړی دی دی مال نه لري مال ټول د پلار دی او دی اوس د پلار په مال باندې سودا در سره کوي دا صحیح کار نه دی او صحرایي وویل چې زه ګمان نه کوم چې پلار دی خپل زوی وشړي سعد ابن عباده داسې سړی دی چې زوی دی یو شی رانیسي بیا دی خامخا د قیامت ورکوي نو قیس رضی الله عنه ته وویل چې راځه اوښان دې راوړه قیس رضی الله عنه هم اوښان لشکر ته راوستل کله چې مسلمانانو ترالی د هغو اوښانو څخه یو حلال کړي او په وی خوړی سبا بیا بل اوښ حلال کړي دا بل ورځ یې بل حلال کړي خو عمر رضی الله عنه په دې کار باندې نو خوش او په دې کار باندې ناراض و چې قیس د پلار به اجازه د هغه عمل کې تصرف کوي نو عمر رضی الله عنه ابو عبیده رضی الله عنه تورلی او ته ویل یا ابو عبیده قیس د پلار په خبري او د هغه به اجازه د هغه مال په نور باندې خوري ابو عبیده رضی الله عنه هم قیس دغه کار څخه منع کوي مسلمانان بیا وجه پاتې شول خیر د جوهینا د قبيله سره هم جنگ نه وسو او مسلمانان پر دغه ساحلي منطقو باندې ګرځي غواړي چې د دریاب د غاړې منطقې ټولي تسخير کړي خو وجدي او د خړو د لپاره شي نه لري چې یو عجيبه پیښه وسوه هغه دا چې الله جل جلاله دوی ته دریاب مسخره کړي کله چې دوی د بحر احمر سره نږدې رهیول بحر احمر د جدي سمندر او د جدي دریاب ته وایي کیږي پر بحر احمر لکه یو تور غونډۍ داسې شی وډی مسلمانان په تعجب کې شول پر دریاب باندې غونډۍ ده او غونډۍ هم ډیره عجیبه ده نور نږدې شول کګوري یو تور ماهی دی چې الله جل جلاله د دریاب څخه د دریاب غاړې ته راغورځول
څنګه چې مسلمانانو وژول نو دغه ماهی په خړولو باندې شروع وکوله دغه ماهی د دوی د خړولو ذخیره سو دالته یې خوري او په دغه منطقه کې د جهادي غزمو د پاره یوي او بل خواته ګرځي او ځي خواړه د دغه ماهی د غوښ څخه هغه ورسره اخی مسلمانانو تقریبا یو میاش په دغه منطقه کې تیر کړ په دغه منطقه کې پر هغه شاوخوا قبیلو باندې ګرځي منطقه تر خپل تسلط لاندې راولي خو غذا او خواړه د دې ماهی څخه دي د دې ماهی لویوالی په حدیث شریف کې بیانېږي چې ابو عبیده رضی الله عنه وغوښتل چې دغه ماهی لویوالی معلوم کړي نو یې نفر امر کړ چې دغه ماهی د سترګې په کاسه کې کښېني نو 15 نفر د ماهی د سترګې په کاسه کې کښېنستل دا دغه ماهی یو سترګو بیا دغه ماهی د پښتۍ څخه دوه هډوکي د کمان یا د شش ډول باندې وتړل او وې درول نو په دغه دروس او نفرو کې وکتل چې کم یو ډیر جګ دی خو په ټولو کې قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله عنه جګو قیس رضی الله عنه ته وویل چې پر اوش ودرېږه او اوش رهیکه او تر دې کمان لاندې تیر سه قیس رضی الله عنه هم په ولاړې پر اوش ودرېدی او تر دغه کمان یا تر دې شش لاندې تیر سو او سره هم نه کوي کښته ځکه هغه کمان یا د ماهی د پښتۍ اډوکي هغه ډیر لوړ و بیا هم کله چې دغه سریه بیرته مدینه منورې ته تلله نو دغه ماهی غوښي او وړي ورسره واخیستل پر لارې د هغه څخه خوراک کوي ترڅو چې مدینه منورې ته ورسېدل په مدینه منوره کې د سریه ټول واقعات رسول صلی الله علیه وسلم ته بیان کړل چې د هغو واقعاتو په جمله کې دغه د ماهی کیسه هم وکوله بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه ماهی څخه یو شی اوس در سره ستا اصحاب کرام وویل چې هو نو یو رسول صلی الله علیه وسلم ته هم هغه پاته غوښه د ماهی ورته راوړي او رسول صلی الله علیه وسلم د هغه ماهی د غوښه څخه څو خوړلې چې دا هم د صحابه کرامو د زړه د شکرولو لپاره و د دغه سریه لېژل هم د هغو واقعاتو څخه دي چې د مکه مکرمه د فتح تر غزا مخکې پیښ شوی اوس به د مکه مکرمه د فتح د غزا بیان درته وسی هغه فتح د مکه مکرمه فتح هغه فتح ده چې الله جل جلاله په دغه فتح سره اسلام معزز کړي په دغه فتح سره قریش د اسلامی حکومت تابع شول په دغه فتح سره ټول جزیره العرب فتح شو دا هغه لو فتح ده چې الله جل جلاله په هغه سره خپل دین خپل رسول خپل لشکر او خپل ډله معزز کړه په دغه فتح سره الله جل جلاله خپل شار او خپل کور هغه چې د عالم د لپاره هدایت او قبله ګرځول شوی ده د کفار او د مشرکانو د لاس څخه وېستل دا هغه فتح ده چې په هغه سره به اهل سما یا ملائکه یو بل ته زیری ورکوي د دغه فتح په واسطه باندې خلق د الله جل جلاله دین ته په ډلو ډلو داخليدل د دغه فتح په واسطه باندې د مځکی مخ په الهي نور سره روشانه شو په دغه فتح سره د اسلام شان او شوکت پر نور ټول ادیانو باندې لوړ او قوي شو اسلام معزز او منسوي دین وګرځیدي مکه مکرمه چې د عربو د مجد او د عزت مرکز وو دا د اسلام د امر تابع شو لکه څنګه چې د حدیبیه د صلح په وخت کې متتویل و چې دغه صلح د ماده څخه د یوې ماده مضمون او مفهوم داسې وو چې هر قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د محمد صلی الله علیه وسلم په طرف او په عهد کې شامل شي هغه کولای شي او هر قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د قریشو په عهد او طرف کې شامل شي هغه کولای شي خو هر قبیله که په هر طرف کې داخله او شامل شو هغه قبیله د هغه طرف د هغه اصلي جز بلل کیږي او پر دغه قبیله هر تجاوز یا تعرض هغه اصلي طرف تجاوز او تعرض بلل کیږي نو دغه ماده پر اساس باندې د خزاعه قبیله د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په طرف کې شامل شو او د بنو بکر قبیله د قریشو په طرف کې داخله شو که څوم دغه دوه قبیلو په خپل مابین کې د جاهلیت د وختو رئیسي په خواني عداوتونه او دښمنۍ درلودې خو اوس دغه صلح په سبب باندې یو د بل څخه په امان او په امن شو دا خو د حدیبیه د صلح ماده او نتیجه و مګر د مکه مکرمه د فتح کولو سبب هم دغه په خواني دښمنۍ چې د بنو بکر او د خزاعه د قبیلو په مابین کې موجود وي او د پخوا څخه د دښمنۍ د دې مابین کې پرتی وي او د جاهلیت د وختو څخه بیا د هجرت تر وروسته پورې دغه دښمنۍ پاتې وي او دغه دواړه قبیلې کافر وي مګر د خزاعه
قبیله لکه د مخه چې مدرته وویل د حدیبیه تر صلح وروسته د دوی ډیر نفر اسلام ته داخل شول خو په عمومي ډول باندې بیا د حدیبیه د صلح په واسطه باندې د خزاعه ټول قبیله که مسلمانان او کفار ول دا د مسلمانانو متعاهدین او متحالفین وبلل شول د بنو بکر قبیله چې د خزاعه د قبیله دشمنان ول د قریشو په طرف کې شامل شول چې د هغو حلفاء او متعاهدین وبلل شول څنګه چې د بنو بکر او د خزاعه د قبیلو په مابین کې د پخوا څخه ډیر جنگونه او دښمنۍ موجودې وي خو هر وخت چې به د دوی په مابین کې جنگ پیښ شو بنو بکر به ماتې وخوړله هم به نفر ووژل شول هم به جنگ وبایلی څو واره بنو بکر پر خزاعه باندې حمله وکوله چې خپل بدله او انتقام واخلي خو بیا به هم ماته او شکست دی وخوړی او نفر به هم ووژل شول او پر شا به ولاړه چې دغه شکست او وژنې به نور هم د دې زړونه د حسد او د عناد سره ډک او همیشه به د بنو بکر په دې انتظار ول چې کله به په خزاعه باندې د هغو په بخبرۍ کې حمله وکړي چې خپل بدله او انتقام واخلي مګر خزاعه بیا همیشه په احتیاط او مصالح ګرځیدل بنو بکر ته هیڅ داسې موقع نه ورکوله چې هغه دې په خپل مقصد کې کامیاب شي خپل پوره احتیاط کوي دا د بنو بکر او د خزاعه د قبیلو هغه زوړ تاریخ کله چې د حدیبیه صلح شو او د بنو بکر خلکو ځان د قریشو په طرف کې داخل کړي او خزاعه بیا د مسلمانانو په طرف کې ځان داخل کړي اوس په چې صلح جاری او روانه ده نو هغه زړې دښمنۍ آرامې شوې هغه خزاعه چې په خوا به ډیر احتیاط کوي هغه اوس مطمئن او بیغمه شول چې صلح وشو او جنگونه آرام شول پر دې سربېره دوی د رسول صلی الله علیه وسلم متعاهدین او حلفا هم دي نو په دې هم ډیر بیغمه دي د حدیبیه د صلح د شرطو یا د مادو څخه د یوې مادې مضمون داسې و چې هر تجاوز او تیری چې پر خزاعه وسی هغه پر مسلمانانو تیری او تجاوز بلل کیږي نو د خزاعه قبیله ته پوره اطمینان حاصل و چې بنو بکر اوس پر دوی باندې حمله نه کوي ځکه چې دوی اوس په اوربند کې دي او دغه اوربند موده هم لاس کاله ده نو ځکه دوی په فارغ زړه باندې ګرځیدل بیل بیری او بیل تشویش مکه مکرمه ته تل طوافونه او عبادتونه به کول په خو خو به همیشه په بیره کې ول مصالح او احتیاط به ګرځیدل خو اوس یې د دغه صلح او اتفاق په سبب باندې هغه په فاني احتیاط پرې شوی دلته بیا د بنو بکر قبیله ولیدل چې د خزاعه د قبیله خلک مطمئن او بیغمه دي د پخوا په شان باندې نه احتیاط کوي او نه اسلحه ورسره ګرځي نو د بنو بکر د قبیله د غدر او د خیانت کولو د لپاره وخت مهم وبلی او موقع مناسبه ولیدل دغه غدر د عملي کولو د لپاره د بنو بکر د قبیله رئیس نوفل ابن معاویه او قریش ته ورلی او ورته ویل تاسو خو وینئ چې خزاعه اوس مطمئن او بیغمه دي او ټول قبیله بیغمه ده نو زما نت دي چې غدر ورسره وکړو او غواړم چې تاسو مې مرسته وکړئ د مکه مکرمه او د قریشو ډیر مشرانو د هغه سره ولیدل او مشورې ورسره وکولې خو د قریشو ډیر مشرانو د دې کار څخه منع کړي مګر د قریشو ځینو مشرانو لکه صفوان ابن امیه عکرمه ابن ابي جهل سهل ابن عمر او ځینو نور موافقه ورسره وکول چې صحیح غدر کوه موږ دې کومک کوو دلته بنو بکر او قریشو په غدر او په خیانت باندې اتفاق سره وکوي هلته بیا د خزاعه د قبیله څنګه پر د عمرې د لپاره مکه مکرمه ته راهي سوي دي او هلته د باندې تر حرم په یو منطقه کې د اوبو سره واړول چې دغه اوبو نوم الوتیر وو دغه منطقه تر هغه لوی حرم چې مخکې مو درشولې وو تر هغه لوی حرم د باندې و دوی وویل چې نن شپه به د لې راحت وکړو سبا به حرم ته داخل شو او بیا به د کعبه شریف سره خپل عبادتونه وکړو دغه د خزاعه خلکو کې مسلمانان هم او کفار هم مسلمانانو د شپې لمونځ او عبادت کوي او مشرکان یې بيدول د بنو بکر قبیله چې د خزاعه په دغه ډله باندې خبر شول چې دلته د شپه تیری او د هر څه څخه به خبره دي نو د حمله د لپاره خپل ځانونه آماده کړ او په نیمه شپه کې د خزاعه پر دغه ډله باندې حمله وکول هغه خلک چې د خوب سره به خبره دي چې کله د خوب راپور تسول بنو بکر اول حمله چې پر وکوله په اول نه په حمله کې د خزاعه د قبیله درې نفر ووجل
خزاعه چې دا حال ولیدي ټول د حرم شریف په طرف تزغلي تشتي او د حرم شریف منطقې ته داخليږي په حرم شریف کې خو جنگ او وجنه ناروا او حرام ده دلته نو د بنو بکر څو نفر خپل رئیس او مشر ته ونارې کړ ولیا نوفل الحرم الحرم الهک الهک یعنی موږ او خلک حرم ته داخل شو د الله څخه دی وبېریږي د دوی مشر چې نوفل میدی هغه یو ډیره د فسق او د فساد خبره وکوله ولنن تاسو لره رب او اله نسته خپل بدله مو واخی تاسو په حرم کې غلاوي کوي او اوس په حرم کې خپل بدله نه اخی اوس نو بنو بکر د حرم شریف په داخل کې جنگ کوي او په حرم کې د خزاعه د قبيله په خلکو په سزغلي د مخه خو هغه کوشش کوي چې حرم ته نه نوځي او ځان خلاص مګر اوس دغه فاجران توري په لاس په حرم کې هم په پسې دي او د خزاعه خلک اریان دي چې ولر شي نو د بودیل ابن ورقا کور ته ورلل بودیل د خزاعه د قبيله د مشرانو څخه او په مکه مکرمه کې یو کور درلودي کله چې به د مکه مکرمه ته رالی په خپل کور کې به اوسېدی او بیا چې به عمره وکوله او کارونه به خلاص کړ بیرته خپل قبيله ته ولاړ دغه د خزاعه د قبيله خلک د بودیل کور ته ورلل چې هلته به ځانونه خلاص خو نیمه شپه ده د بودیل د کور دروازه هم تړلې ده دلته هغه د بنو بکر نفر په شراور رسیدل او د بودیل ابن ورقا د کور سره حمله پر وکوله او د تور وارونه پر شروع کړ محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په فراتون کې حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین